محترمینو ملګرو، که چیرې تاسې زموږ و چینل ته نوي راغلي یاست نو دا اوس حالا چې تاسې کومه ویډیو ګورئ تر دې ویډیو کته دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او هم په څنګ کې یې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسې پورې ډېر زر در ورسیږي او زموږ د چینل نورو ویډیوګانو کتلو لپاره د دغه عکس پر څنګ باندې آنلاین زده کړه ووهئ او دلته تاسې ویډیوز ووهئ. دا ټولې زموږ د چینل ویډیوګانې تاسې کتلی سئ. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسو د موبایل ویډیوګانې په خپل ټي وي او یا هم په خپله LCD کې په دا ترتیب باندې وکاروئ نو تاسو باید څنګه چم وکړئ. او ملګرو که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسو د موبایل ګیمونه ستاسو یوټوب او هم ستاسو فیسبوک چې کوم تاسې په موبایل کې کاروئ هغه ټول تاسو په LCD او یا هم په ټي وي کې وکاروئ. د دې ترتیب څنګه ده ملګرو؟ دا یو ورو له موږ څخه غوښتنه هم کړې ده نو موږ باید دا ویډیو ورته جوړه کړو. ملګرو د دې د کارونې دپاره دغه ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده. دغه اوس نوي ویرژن موبایلان راوتلی دي اوس نه داسې له 3 کالو ښایي له 4 کالو راهیسه چې دا کم موبایلان کارول کیږي په دغو ټولو کې دا رقم یو ځان ته اپشن راځي چې په هغو په توسط باندې تاسو له خپل سمارټ ټي وي سره او یا هم له خپل LCD سره تاسو کولی سئ چې خپل موبایل کنیکټ کړئ. ملګرو دا نه و انټرنیټ ته اړتیا لري او نه هم و بل څه ته، یعنې د بلوتوت په توسط باندې تاسې کولی سئ چې د موبایل ویډیوګانې ټولې په سمارټ ټي وي او یا هم په سمسنګ LCD کې وکاروئ. دا ځای د ستاسو په یاد وي خالي مې دغه دواړه شیان یاد کړو، په نورو کې نه کارول کیږي. نو په موبایل کې چې کله تاسو راسئ تاسو به دلته دا ښکته وینئ سمارټ ویو. پر دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ و تاسو ته ستاسو به ملګرو په دا موبایل کې دغه پاور سیوینګ بند وي. دا اوس خلاص ده، دا به تاسو بند کړئ. چې کله دا بند سي ملګرو بیا ستاسو موبایل کولی سئ تاسې چې له کمپیوټر سره له LCD سمارټ ټي وي سره یې کنیکټ کړئ. ملګرو دا ده زه اوس رالم و دې ته سمارټ ویو. پر دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته ورته لیکلی دي سلیکټ ډیوایس. په ډیوایس پسې به ګرځي الاله چې کله ستاسو ډیوایس پیدا کړي نو بیا تاسې کنیکټولی سئ. دلته ورته ولیکل نو اویلیبل ډیوایسز فاوند. نو ډیوایسونه یې پیدا نه کړو ځکه چې زما سره سمارټ ټي وي نسته. نو هر څوک چې کاروي هغه بلکل له هغوی سره سمارټ ټي وي هلته موجود وي او یا هم سمسنګ LCD وي یا ټي وي موجود وي بیا دوی ته دا راواړئ دی هلته کنیکټ کړي لکه دغه کسان چې کنیکټوي. او بل ملګرو د دا سمارټ ټي وي دوهم خصوصیت دا هم ده چې په دې سره تاسو کولی سئ په دا سمارټ ویو سره چې تاسو د خپل موبایل له وینډوز 8 او یا هم 10 سره هم کنیکټ کړئ، یعنې ستاسو دغه موبایل هم هلته ښکاره سي. دا هم تاسو کارولی سئ ملګرو. له ما سره دا شی نسته، ما به تاسو ته عملي درښوولې وه، خو داسې دا کوم ملګري غوښتنه کړې ده وایي څنګه زه دا کنیکټ کړم، ما یې خالي لارښوونه ورته وکړله. نو کوم چیرې دا ویډیو خوښه سوې ده لایک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ و چینل ته راسئ. نور پر الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.